الحمدلله زمونږ د اوسني نظام اتل قهرمانانو طالبان ورونو نن د ایران فاشست حکومت ته ماتونکی جواب ورکړی او یو دانه پوسته هم ترې نیولې. تل دې وي ژوندي دې وي داسې اتل قهرمانان چې زمونږ شمله نن اوچته کړه، د افغانانو شمله یې اوچته کړه. د په ټولو ځوانانو باندې غږ کوم په سوشل میډیا باندې چې یاره ښه ښایسته پوسټونه وکړئ، ښه ښایسته ویډیوګانې وکړئ، ټویټونه یو بل سره وکړئ. د دشمن په مقابل کې موږ یو یو. موږ به خپلو کې داخلي مخالفت دغه وخت کې ختم وي چې کله موږ د دشمن مقابله کوو بیا زموږ هېڅ اختلاف یو بل سره نشته. نو الله تعالی دې ته عمرونه ورکړي، الله تعالی دې ته نور ژوند ورکړي، او چې کوم شهیدان شوي هغه زموږ اتلان او قهرمان دي، هېڅکله به موږ هېر نه کړو. او ایران هغه فاشست حکومت دی چې دې ته موږ مخکې غاښ ماتونکی جواب ورکړو. ډېر تاریخ به ورته نه ویم، خو د تیر ملاس عمر حکومت چې و ما ته ښه یاد شي چې کله د افغانستان او د ایران جنګ شو بس ته خارې پرېښې او تښتېدلي وو. اوس الحمدلله موږ سره مهمات هم شته دی، موږ جنګ نه غواړو خو ستړي هم نه یو، د جنګ نه ستړي هم نه یو. بیا د داسې په مقابل کې الحمدلله موږ ټول افغانان په یو صف او په یو دغه ودرېږو او انشاءالله ستاسې دپاره زموږ زیړه بوشکم کفایت کوي ایران دپاره. د دې توره موږ ته معلومه ده او غیرت یې موږ ته معلوم دی. تل دې وي، ژوندي دې وي، او چې کوم شهیدان شوي الله تعالی دې جنت فردوس ورکړي. بهر دروانې کوو زموږ اوسني نظام والا چې زموږ د افغانانو سترګې موچتې کړي، د دشمن په مقابل کې به انشاءالله موږ او تاسې ټول یو لاس یو بل ته ورکوو او انشاءالله غاښ ماتونکی جواب به همیشه دپاره د ایران فاشست او د نورو دشمنانو ته ورکوو. تل دې وي، ژوندي دې وي. خدای د مرګي لوګرګر شوی غنم رنګ ځوانان ټول لاړه غمو یما ځپلی